عبدالله وایي ټاکنې نه مني او بیرته باید له سره وشي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د تېرې شنبې په ورځ د میزان په 8مه نېټه د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره په ګرد هېواد کې ټاکنې ترسره شوې چې له جملې څخه یې 14 نوماندانو ته رایه وکارول شوه. له جملې څخه یې 4 نوماندان مخکښ پاتې شول او نور باقي یې په صفر کې روان وو. د مخکښو له جملې څخه ډاکټر محمد اشرف غني، ډاکټر عبدالله، انجینیر ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل شامل وو. د ټاکنو د اړوند مرکزونو او همدارنګه د کمیسیونونو د رایې شمېرنې په اساس محمد اشرف غني تر ټولو مخکښ په 60% سره روان دی. نمبر کې عبدالله بیا په 33% سره روان دی چې په 3م نمبر کې انجینیر ګلبدین حکمتیار راځي. خو عبدالله په یو تازه مرکه کې ویلي دي دغه ټاکنې شفافې نه وي او د بایومټریک پروسه هم شفافه نه وه. عبدالله وایي ټاکنې ورته د منلو نه دي او دغه ټاکنې باید له سره ترسره شي. دی زیاتوي زیاتره ټاکنې د بایومټریک پرته ترسره شوي دي. دی وایي زیاتو خلکو چې بایومټریک شوي نه وو رایه وکاروله او صندوقونه یې ډک کړل چې دغه رایې دته د منلو وړ نه دي. عبدالله وایي دا ځل اجرایه ریاست هم نه غواړي او دغه ټاکنې باید دوباره ترسره شي او د لومړي پړاو ټاکنې ورته په هیڅ صورت سره د منلو وړ نه دي. عبدالله زیاتوي دا ځل دا هم نه غواړي چې اجرایه ریاست دې جوړ شي. دی وایي د هیواد لپاره باید یو خپلواک قدرتمند ولسمشر باید وټاکل شي. عبدالله وایي خلک اوس پوهېدلي دي، اوس باید د خلکو له رایو سره لوبې ونه شي. دی وایي په غوڅ اکثریت سره باید ولسمشر معلوم شي او وټاکلی شي. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د هر ډول سپورټي، سیاسي او ټکنالوژیکي معلوماتو څخه خوند واخلئ.